محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د مدنیاتو د بل په لړ کې موږ نیمه کامیابی 50% کامیابی تاسو اغستله. څنګه بلوچستان دا بل منظور کو او زمونږ صوبې دا بل رستو کو مسترد خو نه کو رستو کو نو موږ نیم کامیاب شویو د پاتې نیمه کامیابی بس څنګه اخلو؟ آیا دا غستې شو؟ بالکل یې غستې شو. څنګه به اخلو؟ په دې باندې زمانه نه ویډیو ده. د ټول نه اول خدا دا چې دغه باندې موږ ځان پوه کو چې نمبر 1 د وفاق د سره نه دا حق نشته چې هغه ثبوت ته د مدنیاتو په لړ کې ترمیم راولېږي. دا د دوی خبره ده نه. دویمه خبره دا ده چې دا دومره اهم شی د مدنیات چې دا په د دوی په کتابونو کې دا 6,000 اربه ډالر دي. ډالر 6,000 اربه ډالر دا په روپیو کې وګوره څومره دي. نو که 6,000 اربه ډالر د ستا تا ته پاتې کیږي د ستا قسمت بدلیږي. که دا درنه څوک وړي نو هغه به په اروپا کې جزیرې واخلي، پاپا جان ماما جان دادی جان پیزه به جوړې کړي، خو ته به ډرایور یې، کلینر به یې، چوکیدار به یې، ته به سیکیورټي والا یې، ته به د کرایې قاتل یې، نور هیڅ نه. نو ضروري دومره دی. اوس دا به کوو څنګه؟ وطنوالو د ټولو نه اول خبره دا ده چې موږ تیږه کېږدو فلحال څلور میاشتو دپاره 5 میاشتو دپاره تیږه کاڼې. پښتون په تیږه او په کاڼې ډېر ښه پوهېږي. دته د نور تفصیل ضرورت نشته. د یو بل اختلافاتو په حواله سره تیږه، د یو بل سره چې کم تلخې دي په هغه باندې تیږه کاڼې ګټه کېښودي. څنګه؟ اخو تاسو پوهې، خو بیا داسې چرته شوي دي. او تاسو چې کم محترم محمود خان چغزي او محترم مولانا فضل الرحمن سره وکړل د تحریک انصاف په حواله سره، هم د هغې په شانو کې څومره تلخي وه. د مولانا فضل الرحمن تحریک انصاف چې په خپلو کې یو بل پسې کمې خبرې کولې، کم از کم زه نشم کولی، نه مې چېرته کړي دي. اوس څنګه وشو؟ یو تیږه کېښودلی شوله، ماحول بدل شو. نو دا په سوشل میډیا نشو کولی. که تاسو دا نه کوئ، که سوشل میډیا ملګري دا نه کوي، که تاسو په خپل اهمیت نه پوهېږي، نو دا به زموږ ډېره بدقسمتي وي. د پاکستان میډیا خو زموږ ده نه. ډیوا او مشال لږ خدمت کولو هغه هم نشته. نو تاسو چې کم په ټیک ټاک یې، کم په انسټاګرام یې، کم په ټویټر یې، کم په سوشل میډیا یې، هم تاسو د دې کام رهنمایي کولی شئ. تاسو ته وایم چې تیږه کېدی، ځان ته وایم چې تیږه کېدو، چې موږ به خبره مثبت انداز کې کوو، پیغورجنه به نه کوو، د 4 میاشتو پورې به یو بل ته کنځل نه کوو. نو څنګه به وکړو؟ داسې دی وکړو چې تحریک انصاف ته ووایو چې تاسو ډېره مننه چې بلوچستان کې بل منظور شو، تاسو منظور کم از کم نه کړو. تاسو ډېره مننه چې تاسو وځنډولو، یعنی مثبت انداز کې دی پیش کو. تاسو ډېره مننه چې تاسو عمران خان ته ولېږلو، او عمران خان ته تحریک انصاف ته دواړو ته دا خواست وکړو چې دغه صوبې، دغه پښتنو، دغه عمران خان، دا تحریک انصاف اسمان ته رسولی دي. په پاکستان کې نن چې کم پوزیشن کې دی، دا ټول د پښتنو د وجې نه دی. او 3 ځله په خیبر پښتونخوا کې پښتنو په اول ځل باندې څوک منتخب کړی دی. خو زموږ تجربه په د 6 او یا کالو کې پاکستان کې داسې ده چې هر ځل پښتون او بلوچ د حکمران طبقې په سر قرباني کیږي. ابلی چړانه چې ورته وایي. موږ تاسو ته خواست کوو چې تاسو دې ځل پښتانه قربان نه کړئ. موږ خواست کوو چې موږ د جنرالانو دپاره، موږ د پاکستان د عظیم مفاد دپاره، موږ د حکمران طبقې د مفاد دپاره، موږ د پنجاب د مفاد دپاره دا پښتانه نور قربان نه کړي. او که څوک هم قربان کړي، نو هغه ټولو ډلو ته دا ووایو چې والله که ستا سیاست نور زموږ په صوبه کې وچلیږي،
دا د موږ هر پارټي ته ښکاره ووایو چې که کومه ډله په دې معدنیاتو باندې سمجوته کوي نو د نور د پښتنو د سیاست نه لاس ووینځي. خو ورسره د ټولو سیاسي پارټو مننه وکړو. ټولو سیاسي پارټو د دې معدنیاتو اکټ خلاف ورزي کړې ده، مخالفت کړې ده. سوري بخښنه غواړم. خلاف ورزي هم ټیک دی، دا ډېره ښه خبره ده. ټولو پارټو ستاینه کوو، مننه کوو. پارټو ته دا وایو چې تاسو لږ نور چابک شئ. ورسره به سوال هم دو، لکه څنګه چې تحریک انصاف ته سوال دو، دا نمونه ANP جمعیت علماء اسلام ته سوال دو چې تاسو ډېره مننه چې تاسو د معدنیاتو دغه ظالمانه قانون خلاف راووتلې، خو سوال دا دی چې ستاسو ډلې په بلوچستان کې دې ته ووټ ورکړو. ولې؟ احمد ولي دا وویل چې ما د هغه نه هغوی نه شوکاز نوټس شوکاز مې ورکړی دی، د هغوی خلاف به زه اکشن اخلم. جمعیت علماء اسلام ته به ووایو چې تاسو هم داسې وکړئ. هم ستا ممبر پیش کړی دی او ستا 10 ممبران دي هلته د ANP 3 دي په بلوچستان کې. نو دا خواست دوی ته وکړو چې ته زمونږ یقین جوړول غواړئ چې واقعي تاسو سنجیده یې، تاسو په بلوچستان کې چې چا د معدنیاتو د ستاسو ممبرانو د معدنیاتو اکټ په حق کې ووټ ورکړی دی، د هغې خلاف ګام واخلئ. بیا د ټولو سیاسي ډلو ته ووایو، تنظیمي ډلو ته ووایو، زه به د ټول ناول PTM ته وایم، نو بیا به د ګیلاس تاسو ختم شي. که PTM، که ANP، که NDM، که پښتونخوا نیشنل پارټي، که قومي وطن پارټي، هغوی هم ډېر ښایسته بیان ورکړی دی، ټولو ښایسته بیانونه ورکړي دي. که جمعیت علماء اسلام، که تحریک انصاف، که PMLN، دا ټول په دې صوبه کې ولس ګټل غواړي، نو د معدنیاتو اکټ کې خلاف به فعال کردار ادا کوي، د دې خلاف به ودرېږي. دا کام اوس دومره ساده نه دی چې ګنې د 2 ورځې ته څوک ګرمي درته وښیي او بیا هغې نه پس بیا غلی شي. نه نه، داسې نه شي کېدلی. خو دا ټول په ادب په احترام کول دي. دا چې کوم او ANP احمد ولي خان کوم سټینډ اغوستی دی، کوم انداز کې دی لګیا دی، موږ د دې ستاینه وکړو. که د ده پوسټ شیر کولی نه شي، زه خو یې شیر کولی شم، زه ما خو ستاینه کړې ده. که تاسو یې ستاینه نه شئ کولی، پوسټ یې نه شي شیر کولی، لایک پې نه شئ کولی، بد رد مه وایه. لږ څوک کاڼي کې دي، 4 میاشتې کاڼي، 4 میاشتې تیږه، نو د هغوی به نوره حوصله افزایي وشي. مثلا که عوامي نیشنل پارټي احمد ولي خان داسې رواني او دا تحریک وچلوي او کامیاب یې وچلوي، د ده سیاست به اسمان ته ورسي. دا نمونه هره ډلې ته وایو چې که ته د معدنیاتو اکټ خلاف کار کوې نو د ولس د زړونو بادشاه به شي. آیا داسې به کامیاب شو؟ هو. څنګه؟ کم مثال دی؟ ګوره جی، په د کامیابۍ دپاره دا ضروري نه چې تاسو څنګه چې په فیسبوک ځینې ملګري وایي چې دا ټول د په یو ځای، ټول نه په یو ځای کېږي، د دې باوجود هم کامیابي کېږي. په سند کې د نهرونو خلاف سند کمپرست راووتل، پیپلز پارټي راووته، نون لیګ راووتلو، د مرتضی بوټو شهید زوی ذوالفقار علي بوټو جونیور راووتو، ډېر لوی اتلم شو. استادان راووتل، وکیلان راووتل، زنانه راووتل، ماشومان راووتل، هر څوک راووتو، کسانان زمیندار ټول راووتل، پیران راووتل، ملایان راووتل، جمعیت علماء اسلام راووتو، جماعت اسلامي راووته، MKM راووتو. نو هغې دې ځای ته رسولې ده چې هلته اوس نهرونه جوړولی انشاءالله نه شي. نمونه موږ هم کولی شو. نو آیا داسې موږ مخکې کړي دي، کامیاب شوي چېرته؟ او شوي یو، موږ هم کامیاب شوي یو. موږ د سیندیانو په شان د اوبو په لړ کې شعور نه لرو، خو د دهشتګردۍ په لړ کې شعور لرو، د کلاباغ ډیم په لړ کې هم شعور لرلی و، کلاباغ ډیم هم ناکام کړی و. دا تاسو چې کوم پاسونونه کړي وو، د امن پاسونونه، دوی د ډالري اپریشنونه که نن هم ایسار دي، د هغې د وجې نه ایسار دي.
نو په هغه کې هم کامیاب شوي. نو دغه دوه کامیابۍ خو نیغه درته ښایم. دا اوس هم د مدنیاتو اکټ کې چې د نیمه کامیابي شوې ده، دې کې د ستاسو ټولو کردار دی. په دې کې ما خپل وس کړی دی، تاسو هم خپل وس کړی دی. موږ ټول په خپل وس ګناهګار یو، خپل وس به کوو، سنجیده کېږو به. کاڼې تیږه به ږدو 4 میاشتې، په ادب په احترام به خبره کوو. دا به نه کوو چې طریق انصاف ته یو کنزل شروع کړو، NP ته بل قسم شروع کړو، مولانا صاحب ته بل قسم شروع کړو. په دې باندې اتفاق نه راځي. دا تاسو کته کول دي، سوشل میډیا ته کول دي، بلې څوک زموږ نشته دی. تاسو ځان وړوکی مه ګڼئ چې چا اکاونټ ته د پښتون رمایي کولی شي، چې د هر چا په دې سوشل میډیا کې، په ټویټر، په ټیک ټاک، په انسټاګرام، په فیسبوک اکاونټ ته هغه د کام رهنمایي وشي کولی شي. تاسو د کام مثبت رهنمایي وکړئ. چې په چا اعتراض کوي، لږ د کنزل دا مکمل کنټرول کې 4 میاشتو لپاره کنزل مه کوئ، پیغور مه ورکوئ یو بل ته. دا به کامیابي، دا به انشاءالله کامیابي. موږ سره اوس ټایم وشو، دا نیم ځکه کامیابي چې وشوه، په دې کې وخت راغی. په دې وخت کې موږ ته تاسو ته دا کول دي، په دې ټایم کې موږ تاسو ته دا کول دي، او دا کولی شو. که تاسو سنجیده شئ، په کورونو عوام ته نه وایم، د سوشل میډیا ملګرو ته وایم چې که تاسو سنجیده شئ، دا موږ کولی شو، انشاءالله کولی شو. چې څوک یې کوي شاباشي ورکړه، چې څوک یې نه کوي په طریقه اعتراض پې وکړه، خو وکړه. پړندیز په یې توبه نه کېږي، په دې نه کېږي چې بس ته راووتې فلانې سړیه، بس اسمان ته بس یو څه نه علاوه بل څوک نشته، بس ته اسمان ته رسېدلی او بس ته به مونږ اسمان ته رسېدلی. نه 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 نه، سوال به وي، کوېسچن مسټ بي دیر. به کوو، ړانده سپیان نه جوړېږو چې یو سیاسي هم شي، ړوند هم شي، او سپی هم شي. دا به څنګه، دا به صحیح. ړوند سپی خو به بس خپل ولي، دښمن خو نشي ویشتی. په اخره کې دا خاص کومه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو کول دی چې دا مه وایه، چې دا مه ګوره چې څوک وایي، دا وګوره چې څه وایي. یو هیشټیګ حقوق یا ازادي، دا ایم الولي خان شروع کړی دی. دا د ایم الولي خان نه دی، دا د NP نه دی، دا ستاسو دی. که تاسو دا د NP ګڼئ، نو بیا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په هغه هوښیاره ځیرکه خبرو باندې بیا موږ تاسو سره پوه نه شولو. دا خپل کې، دا ستاسو خپل هشټیګ کې. د ایم الولي که مخالف یا NP مخالف، هغه نوم مه اخله که نه. هشټیګ خو د چا جاګیر نه وي. موږ چې د سټاپ پښتون جینوسایډ، سټاپ سټیټ ټیرریزم، دا اوس بلوچ وایي که نه وایي؟ دا PTI بیا ویل که نه ویل؟ دا مسلم لیګ نون لیګ هم یو وخت کې ویل. نو دا زموږ جاګیر اوسه یا جاګیر شو. نو حقوقي ازادي هم داسې یو هشټیګ جوړ کړي، خاص به په دې کې ډېره معنی ده، په دې کې دومره لویه معنی ده چې د دې شپږ یا اووه یا کاله چې دې ملک پاتې شولو، دا بالکل اخرنی پړاو دی. یا د حقوق راکړي یا به ازادي غواړو. دویمه خبره بالکل پکې نشته دی. او ماته ښه پته ده، لیکلي مې هم دي، وایم هم، حقوق نه درکوي، حقوق به په زور اخلي. او په دې زور کې که چېرته نه مني، نو ازادي ستا بنیادي انساني حق دی. دا اقوام متحده هم درکړی دی. نو حقوقي ازادي دا شعار ډېر ښایسته دی. دا چا ویلی دي؟ دې سره مې کار نشته، ډېر ښه ویلي دي، ښایسته یې ویلي دي. نو ملګرو، وطنوالو، د کالاباغ ډیم په شان دا د معدنیاتو د لوټلو دا منصوبه ناکامه کړي. د ډالري اپریشنونو په شان د معدنیاتو د لوټلو دغه منصوبه ناکامه کړي. د سندیانو په شان شي. او د بلوچو په حواله سره یوه خبره درته وکړم. هغوی نن سبا په جلوسونو ډېر یقین نه کوي، هغوی درستې پورته کوي. د بلوچستان 11 ضلع داسې دي چې په هغه کې دا سرکاري افسران، دا کمیشنران، دا سرفراز بوکتی، دا جرنیلان، دا فوجیان د مازدیګر نه پس تللی نشي. هغه به خپل
حل راوباسي. مسله زمونږ ده. څنګه چې سیندیان په اوبو کې کامیابیږي، خدای دې هغوی هم کامیاب کړي، خدای دې موږ تاسو هم په دې کې کامیاب کړي. 4 میاشتو دپاره کاڼي تیږه د سوشل میډیا ټول ملګرو ته خواست چې کنځلې نه په مثبت انداز کې مخالفت سوال ضرور کوه. د سوال نه مو وباسه. د مدنیاتو دغه اکټ نه منو، حقوق یا ازادي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.